अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी 4 नंबर चैप्टर के दा यो न्यू टॉपिक ते इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी यानी چې سیل تیوري چې دا هغه مخې ته څنګه راغله. سیل تیوري باره کې موږ دا ویلي چې پای کې درې پوینټس داسې دي چې هغه اهم دي. موږ وایو چې ټول پلانټس دي انیمل دي هغه د سیل نه جوړ دي. یو پوینټ چې دی هغه کې دا دی. دویمه پوینټ دا دی چې سیل چې دی دا سټرکچرل او فنکشن یونټ دی د لیوینګ ارګانیزم، یعنی څونه لیوینګ ارګانیزم چې دي دا د سیل نه جوړ دي. او لیوینګ ارګانیزم جسم چې کوم کار کوي نو دا چې دی د سیل د وجې نه دی، یعنی د خلیې د وجې نه دی. او نوې سیل چې جوړیږي نو دا د مخکې نه موجود د نوې خلیې نه جوړیږي. نو اوس خبره دا ده د درې پوینټ چې زموږ مخې ته رالو، نو دا درې پوینټ چې دی د موږ د چا وایي. نو په دې په بیک ګراوند کې د دې په هسټري کې یو څو ساینټسټ دي چې هغه د هغې کار پکې دی موجود و. کلاس 9 بایولوجي کې دې ټاپک ته تاسو وګورئ نو دا ډېر زیات اوږد دی. په دې کې ساینټسټ دي او د هغوی کار چې دی بیان کړلی. زه ته په شارټکټ الفاظو باندې وایم د هغې خلاصه مې راغونډه کړله ایمرجنس اف سیل تیوري. زه امید کوم چې په دې به تاسو پوه شئ چې کله دا ټاپک ایمرجنس اف سیل تیوري تاسو وایي نو یاد وساتئ چې په دې کې څو ساینټسټ انوالو دي. نو په دې کې 1 2 3 4 5 په دې کې 5 نه سوري 6 ساینټسټ چې دي هغه په دې کې انوالو دي. په دې کې اولنی دی رابرټ هوک، دویمه دی انټون وین لیون هوک، او بل دی جین بیپټیسټي ډي لیمارک، او بل دی رابرټ براون، او بل دی ایشوان اینډ سکلیډن. دا ساینټسټ چې دی دا په دې کې انوالو دي. اوس په دې کې رابرټ هوک چې دی د څه کار کړی و؟ ابزورو سیل ان مایکروسکوپ. نو رابرټ هوک هغه ساینټسټ دی چې دا اول په سر په مایکروسکوپ په ذریعه باندې د سیل سټډي چې دا هغه کلی وه، یو کارک یو سیز په لیبارټري کې زموږ سره یې هغې راغستی و او د هغې یوه وړوکې ټوټۍ چې دا هغه مایکروسکوپ کې ایښې وه، هغه چې دی سټډي کړې وه. نو هغه وویل چې دا کاک چې دی دا زموږ سره چې دی د سیل نه جوړ دی. رابرټ هوک چې دی دا کار کړی و. بل ساینټسټ دی انټون وین لیون هوک دا کار کړی و. میډ پاورفل مایکروسکوپ د چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و نو هغه د رابرټ هوک د مایکروسکوپ نه چې دی هغه ډېر زیات تیز و، پاورفل و. هغه چې کوم کار کوو نو د هغې مقابله کې د انټون وین لیون هوک کوم مایکروسکوپ چې دا ډېر زیات طاقتور. بل جین بیپټیسټي ډي لیمارک. جین بیپټیسټي دا دی د بایولوژي د کوم ټکی چې دی د هغې انټروډکشن د هغې انټروډیوس کول دنیا د مخې هغه چې دی جین بیپټیسټي دی. او جین بیپټیسټي بل دا کار کړی و چې آلسو ابزرو پلانټ اینډ انیمل سیلز ان مایکروسکوپ. کوم پلانټس او انیمل چې و د هغې خلیې هم په مایکروسکوپ چې دی هغه جین بیپټیسټي ډي لیمارک چې دی هغه ابزرو کړی وي. بیا زموږ سره رابرټ براون پکې څه کار وکړو؟ ډسکرایب د نیوکلیس ان د سیل. رابرټ براون پکې د ټول نه غټ کار دا وکړو چې په سیل کې دننه کوم نیوکلیس موجود دي نو د هغې پهچان چا وکړو؟ هغه چې دی رابرټ براون. بل دی ایشوان اینډ سکلیډن. دا زموږ سره دوه ساینټسټ دي. دوه څه چل کړی و؟ سمرایز د سیل تیوري. د دې دا مخکې چې کوم پوینټس دي دا پوینټ چې دي د هغې خلاصه د ایشوان او سکلیډن چې دی هغه وکړه. نو اوس تاسو یې کوئ چې رابرټ هوک اول په سر چې دی مایکروسکوپ چې دی هغه چې دی انوینټ کو. نو هغه مایکروسکوپ چې دی چا ته پته نه لګېده. ده خو پکې اوله کې دا خبره وکړه چې سیل چې دی هغه ما ولیدو او سیل چې دی دنیا مخې ته پیش کړ چې دې ته سیل وایي. خو بیا چې نور خلکو دا سیل سټډي کوو نو د رابرټ هوک په شان سټډي چې دا خلکو نه شوه کولی. نو بیا بل ساینټسټ و انټون وین لیون هوک هغه داسې یو مایکروسکوپ جوړ کړو چې هغې ته د عامو خلکو رسایي خو نه وه، خو چې کوم ایکسپرټ او ماهرین خلکو د هغوی رسایي وه نو هغو سیل چې دی هغې لږ په ډیټیل باندې چې دی ووایي. نو دا دوه ساینټسټ دي د دې پورې صرف د سیل خبره وه. خو چې کله بیا جین بیپټیسټي ډي لیمارک راغی نو هغه پکې دا خبره وکړه چې پلانټس هم د سیل نه جوړلی او انیمل چې دی هغه هم د سیل نه جوړلی. نو خلکو ته پته ولګېده چې څونه لیوینګ ارګانیزم دي، ځکه چې زیاتره چې دي نو هغه زموږ سره پلانټس دي او په هغې پسې بیا زیاتره چې دي هغه انیمل دي. دوی ته پته ولګېده چې پلانټس او انیمل چې دي دا چې دی هم د سیل نه جوړ دي. بیا بیا ټول نه غټه خبره دا وشوه چې دا سیل چې دی دا څوک کنټرول کوي. نو دا خبره چا وکړه؟ دا رابرټ براون وکړه چې په سیل کې چې دی دننه یو نیوکلیس موجود دي او هغه نیوکلیس دا کار کوي چې سیل ټول نظام چې دی هغه کنټرول کوي. اوس د دې پورې چې کله دا خبرې وشوې نو دې خبرو له خلاصه چا ورکړه؟ ایشوان او سکلیډن. نو دا ټاپک چې تاسو دې یادوئ نو په دې طریقه یاد کړئ چې په ایمرجنس اف سیل تیوري په دې ټاپک کې ساینټسټ دي او بیا د هر یو ساینټسټ چې دی هغه کار څه دی. نو زه امید کوم چې په دې ټاپک کې چې دی تاسو څه مشکلات نه وي. که دا ټاپک ستاسو خوښ شوی او پوه شوی نو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې څونه سټوډنټان دي هغه به دې باندې پوه شي. تھینک یو، ډېره مننه.